زموږ د پښتنو خو نو داسې چپه ورسته نومونه دي، داسې خلک هم شته چې پر زوی د کوتان نوم ایښی دی، کوتان، کارګه، پلانی. ای څومره بې عقلان، ولې دومره العقل اخلا؟ دا ستا زوی به سبا کومندان شي، دا ستا زوی به سبا په فوج کې غټ سړی شي، دا ستا زوی به سبا جج و قاضي شي، نو به د ده نوم کوتان وي. پیغمبر علیه السلام دا عادت و چې یو سړی به مجلس له رالی، پوښتنه به یې ځینې وکړه، د کومه ځایه راغلی، څوک یې، نوم دې څه دی. د بخاري حدیث دی، سعید بن مسیب رحمه الله دا تابعی دی. تابعی دا معنی چې صحابه یې لیدلی دي، پیغمبر علیه السلام یې نه دی لیدلی. صحابي دا معنی چې محمد رسول الله یې لیدلی دی. نو د صحابه لیدلی دي، پیغمبر علیه السلام یې نه دی لیدلی. دی وایي زما نیکه د پیغمبر علیه السلام مجلس له رالی، چې رالی بیا حال احوال وسو، بیا پوښتنه وسوه ستا نوم؟ هغه ورته زما نوم حزن دی. حزن معنی غم، غمګین، پریشان، کلک مځکه، سخت مځکه. پیغمبر علیه السلام ورته ویل دا نوم مناسبه نه دی، ستا نوم په آینده کې سهل دی. سهل وای آرام، سکون، نرمی، نرم مځکه، هموار مځکه. دا ورته ویل یا رسول الله، نو زما پلار پر ما دا نوم ایښی دی، نو ما ته بدلېده څه ګران معلومېږي، څنګه یې بدل کړم؟ نوم یې بدل نه کړ چې نیکی بدل. سعید فرمایي ابن مسیب وایي د هغې ورځې څه زموږ په دغه خاندان کې چې دا زما د نیکه کوم خاندان را روان دي، خالص مصیبتونه دي، خالص مشکلات دي. ورځ مې له غمه خالي نه ده، یو مصیبت ختم سوی نه په بل مصیبت کې اخته سو. ولې؟ ول هغه وجه دا ده چې زما د نیکه نوم حزن و، حزن وایي غم ته، غمګینه. پیغمبر علیه السلام نوم ور واړوئ، د نه اړوئ، د هغه نامه اثر تر نن ورځې زموږ په خاندان کې را روان دی. عائشہ صدیقہ فرمائی وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر الاسم القبیح، رواه ترمیزی. د الله د رسول عادت مبارک داو چې د چا به ښه نوم نه و هغه نوم یې وربدلوئ، نوم یې وربدل کړئ. مسلم شریف حدیث دی، یوه نجلۍ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور والا، نوم یې عاصیه و. عاصیه عاصي ګناهګاره ته ویل کېږي، عاصیه نه هغه په الف سره چې کوم دی، عین دی په عاصیه سره. نو بیا پیغمبر اسلام ورته ویلې ول د عاصیه وایي ګناهګارې ته، ګناه ته ویل کېږي. په آینده کې ستا نوم جمیله ده، جمیله، نوم یې ورواړوئ. ولې؟ د الله رسول فرمایي انکم تدعون یوم القیامة باسمائکم و اسماء آبائکم. د قیامت په ورځ به تاسو را بلل کېږي په خپلو نومو، د بابا او د ادې په نامه. نو فاحسنوا اسماءکم، رواه ابو داود. نو تاسو خپل نومونه ښه نومونه ایږدئ، چپ نوم مه ایږده. بیا علما فرمایي نو د بابا پر نامه به سړی راپورته کېږي، نوم به اخیستل کېږي، پلانی د پلاني زوی، دا ادې بیا ولې پکې شامله ده؟ هغه وجه دا ده عیسی علیه السلام بابا نه لري، د الله په قدرت پیدا سوی له بیبي مریم څخه. نو د قیامت په ورځ به عیسی علیه السلام د خپلې ادې په نامه باندې رابلل کېږي. یا علما فرمایي چې کوم څوک د بدکارۍ څخه پیدا سوي دي، پلار یې نه دی معلوم، مور یې معلومه ده، نو هغه به د مور په نامه رابلل کېږي. انکم تدعون یوم القیامة باسمائکم. قیامت په ورځ به ستاسو نوم اخیستل کېږي، پلانی د پلاني زوی دې راولاړ شي. زموږ د پښتنو خو نو داسې چپه ورسته نومونه دي، داسې خلک هم شته چې پر زوی د کوتان نوم ایښی دی، کوتان، کارګه، پلانی. ای څومره بې عقلان، ولې دومره العقل اخلا؟ دا ستا زوی به سبا کومندان شي، دا ستا زوی به سبا په فوج کې غټ سړی شي، دا ستا زوی به سبا جج و قاضي شي، نو به د ده نوم کوتان وي. پخوا شو د املایانو به نومونه مونې ایښول، اوس نیکهګانو شروع کړو، په غوږ کې اذان هم دی ورکوي، بس بیا نوم هم دی پر کښېږدي. د مولوي صاحب هغه یو جوړه کالب هغه مور ورکړې وه، یا به یو بیا د بیا واګه ماګه پکې ولول، مولوي صاحب په غوږ کې اذان ور وکوي. نو چې څنګه لمسی نیکل اذان پکې وکوي، د غي شی د ده سم جوړ سولو. پخوا به خلکو سیدانو لره، علماو لره، بزرګانو لره، مشرانو لره وروستی، ولته دا ور باندې وکړه، په غوږ کې اذان ور وکړه او نوم ور باندې کښېږده. بس اوس ښه سو، یو 500 روپۍ در به چاو سولې، بس هلته په فیسبوک کې وګرځې، نوم ور باندې کښېږي چې ګورې هغه یا د سپین نوم دی، یا د خره نوم دی، یا د کافر نوم دی، دی خوشحاله دی. صحیح سلو. نو د الله د رسول عادت چې شوله
وکان یغیر الاسم القبیح بیکاره نوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام اړوي چې دا نوم پر ځان مه ایږدئ. بیا تاسو داسې وکئ عزیزانو که د چا نومونه نوم ډېر لوی اثر لري په نامه کې الله ډېر لوی اثر ایښی دی. که د چا په کور کې غمونه ډېر ته یو عالم له ورسه ته زموږ دغه نوم دی دا خو به د نامه وجه نه وي. د امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله په زمانه کې اشتانوي صاحب رحمه الله فرمایي یو رافضي و د صحابه و دشمن هغه درې خچر درلود په روایت د ابوبکر صدیق نوم یې شوی پر بله د عمر نوم یې شوی پر بله د عثمان نوم یې شوی. بیا بل ورځ خبر سي امام صاحب رحمه الله نو خچر چې دی هغه خپل مالک یې وهلی دی ښه یې خوش کړی دی په لغته مغته باندې. امام صاحب وفرمیل تاسو ورسې پوښتنه وکړئ خامخا به هغه خچر وهلی یې چې نوم یې عمر باندې ایښی و. چې ورغلو پوښتنه یې وکړه د رښتیا و هغه خچر وهلی ولې ولنم اثر لري د نامه ډېر لوی اثر دی. پیغمبر علیه السلام به خامخا د نامه پوښتنه کوله او بیا به دا نوم بدلوئ چې بېکاره نوم به و. غیر شرعي نوم راواخله، غیر اسلامي نوم راواخله، مشکل نوم راواخله، سخت نوم راواخله بې ځایه. دا ډېره غټه موضوع ده زما مختصره خبره درته کومه. نو تاسو نومونه د علماو څخه پوښتنه کوئ صحیح سو او عالم به تا ته نوم در وښیي یا یو دی نوم راوښیي چې په علاقه کې نه وي دی نوم راوښیه چې په علاقه کې نه وي. نو په علاقه کې زه څنګه نوم در وښیم په علاقه کې څنګه نوم در وښیم. خپل نومونه برابر کړئ که څوم کاغذي کاروایي ډېر ګران کار دی بدله خو لیکن بدل یې کوي بدل یې کوي په هغه کې الله رب العزت ډېر لوی اثر چې دی هغه یې ایښی دی. دا خبره ختمه شوه.